په یو کلي کې سهیل نوم یو کس و چې ډېر ایمانداره او محنتي انسان و. د سهیل یو ښځه او دوه ماشومان و چې د ښځې نوم یې سندریلا وه او د لور نوم یې امینه او د زوی نوم یې رومان و. له دې بغیر د سهیل په دنیا کې نور هیڅوک هم نه و. د سهیل سره نور هیڅ هم نه و، خو یو څه لږ پټی و ورسره چې سهار به لاړه او مازدیګر به ترې راغی. نو ښځې ورته وویلې چې څنګه ښه درته ښکاري هغسې وکړه. نو سهار سهیل لاړه چې پټی د غنمو کرلو ته تیار کړي. څه وخت یې چې پټی قلبه کاوه نو څځی یې سخت محسوس کړ. نو په ځیره یې چې وکتل چې ګوري یو منګی پروت دی. منګی یې چې له خاورو راوویست او سر یې پرې خلاص کړ. نو حیران شو. ای زما خدایه، دا زه څه وینم؟ دا خو به خوب نه وي. منګی له سرو زرو څخه ډک و او ځان سره یې وویل دا خو به زما ژوند بدل کړي، خو نه، دا زما نه دی. دا له ځان سره کېښودل به بېایماني وي. لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې سهیل ډېر ایمانداره انسان دی. چې کله یې دا منګی کور ته ویوړ او ښځې یې ولید نو ښځه یې حیرانه شوه او ویې ویل یا سړیه، دا خو زه خوب نه وینم. نه ښځې، تا ما ته په پرتوګ کې میلاو شو. سړیه، اوس خو به موږ مالدار شو. نه ښځې، دا زموږ نه دي. د دې استعمالول به بېایماني وي. یا سړیه، د څه بېایماني؟ دا خو تا په خپلو پټو کې پیدا کړه. نه ښځې، دا چې د چا حق ته باید هغه ته وسپارل شي، او زما دا اوس د کلي مشر ته سپارم. د کلي مشر انجینر عظیم ډېر انصافداره او زړه خلاصه انسان و. سهیل انجینر عظیم ته ټوله قصه عیان په بیان وکړه. انجینر عظیم چې قصه واورېده نو ډېر خوشحاله شو او ویې ویل سهیله، ته په رښتیا چې ډېر انصافداره او نیک انسان یې. انجینر عظیم له خپلې چوکۍ څخه کښته شو او سهیل یې پکې کېناو او ویې ویل د دې چوکۍ قابل زه نه، ته یې، ځکه چې ته ډېر انصافداره او زړه خلاصه انسان یې. نو سهیل ډېر خوشحاله شو. ګلونو ماشومانو، له دې قصې څخه موږ زده کړه چې هیڅکله به پردی حق نه خورئ. زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.